أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ددنا وأندي آيات المبارك کے اللہ تعالی جل شانہ اما نوالہ کفار و مشرکین تا یو قسم زجر و تنبیہ ورکو چتاسو کو دا اللہ دا پیغمبر تکذیب کوے او دا توحید اقرار نکوے نو موږ د هر یو قوم د پاره د هلاکت یو ټیم مقرر کړی دی چې هغه ټیم کله راشي نو بیا په هغې کې نه رستوالی شته او نه پکې مخکېوالی شته بس په هغه ټیم باندې دا قومونه موږ هلاک کړي دي. اوس چونکې د دې صورت مبارک ابتدا الله هم د قرآن مجید په ذکر سره کړې ده. د دې نه مخکې چې کوم صورت مبارک و سورة ابراهیم داغی اخیر کے اللہ تعالی دا قرآن مجید تذکرہ کړی دا گویا دا دواړو منځ کې دا یو ربط دی چې د سورة ابراهیم په آخر کې هم د قرآن مجید ذکر دی او د سورة حجر په ابتدا کې هم د قرآن مجید ذکر دی. چونکہ دا دواړه سورتونه مکی سورتونه دي نو په دې کې زیات تر چې کوم دی د توحید او د رسالت بیان دی او د هغې دپاره دلائل پیش کیږي. اوس دلته د رسالت دا تصدیق دپاره الله هر پیغمبر لا معجزات ورکړیو نو الله زمونږ آخري پیغمبر له معجزه ورکړې وه چې هغه قرآن مجید مبارک و. اوس د دې قرآن مجید مبارک په وجه په معجزې چې کومه ده نو کفارو په دې باندې شک او شبهات کول. اوس داغي هغه شک او شبهات داغي ذکر دی او بیا داغي جواب الله ورکي. نو د دې کفارو یو دا شک او شبهه وا دی بدا ویل چې وقالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر ویل بدی کافرانو چې آیا دا هغه کس دی چې د باندې دا قرآن نازل دی انک لمجنون او دی خو خامخا پاگل او مجنون او دیوانه دی. کوئی دی دا اللہ پیغمبر پوری استهزاء کولا خندا کولا پاگل او مجنون ورتوی. دا پاگل دا او دا مجنون وینا علماء فرمائی دا دا یوسو وجنا دوی دا اللہ پیغمبر تا دا مجنون نسبت کولو. یو خدا چکر دا اللہ پیغمبر باندې با دا وحی نزول شروع شو دا اللہ پیغمبر بدن باندې بڑے صح حالات رال بدن برا پیدو خوله برالا محبوبارک پچی گندی تغیر پکی راغی نو چی دوی دا حالات با اولی دل نو دی بتا وی چی دا خود پاگل توب کار دے او دا مجنون نسبت پہ دا اللہ پیغمبر تکولو او دویم چی گندی دا نسبت دا مجنون دی وجہ نے کولو چرا دی خود زمون پشان یو انسان دی او باقیدہ خوراک سکاک گئی بال بچو بچی دی د دې په ذهن کې دا خبره راتله چرا یو انسان څنګه دا دعوه کوي چې الله برحق پیغمبر ما او ما باندې وحی نازلیږي نو د دې وجه نه چې دا خبره کوي دا د پاگلتوب علامه ده چې دی پاگل دی ځکه چې دا
وحی چې کوم دی په عام انسان راتل هغې ډېر بعیده ګڼله. او درېیمه دا وجه بیانوي چې د الله پیغمبر کله د نبوت دعوه وکړه چې زه الله پیغمبر یم، نو مشرکین مکه د الله پیغمبر ته د دې دعوې نه دستبردارۍ دپاره پیشکش وکړو ورته د مال دولت، د عهدې د منصب، او ورسره دغه شان د عربو کې د ټول نه حسینه جنۍ سره د وعدو چې تاله به مونږ ډېر مال هم درکړو، ته به زموږ مشر سردار هم شي، تاله به مونږ ډېره ښایسته جنۍ هم چې کوم دی د نکاح بندوبست وکړو. خو ته دا خبره پرېږده، د الله پیغمبر د هغې دا پیشکش مسترد کو او د هغې په دې باندې تکلیفونه مصیبتونه اختیار کړل. نو د دې په ګمان کې دا راغله چې دا خو عجیبه غوندې انسان دی، مونږ دته د مال دولت او د منصب او عهدې او د عیش و عشرت او د ښکلې جنۍ د نکاح سره مونږ وله پیشکش وده کوو او دې هغه مسترد کوي او د هغې په دې باندې ځان له مصیبتونه او تکلیفونه اختیاري، نو دا خو د پاگل مجنون کار دی. نو لہذا دوی به د الله پیغمبر ته دا مجنون ویلم. خو لیکن قرآن مجید کې الله تعالی بل دی کې د دې خبرې بیان کوي چې دا د دې کفارو دا خبره پیغمبر ته د آخري پیغمبر ته د مجنون دا نسبت کول دا څه نوې خبره نه ده. سابقه پیغمبران چې څومره تېر شوي دي هغه ټولو پیغمبرانو ته خپل امت د مجنون د پاگل نسبت کړی دی. فرعون چې کوم دی دا وویل قال ان رسولکم الذي ارسل الیکم لمجنون. فرعون خپل قوم ته وایي چې دا کوم پیغمبر تاسو ته راغلی دی او رالیږلی شوی دی دا خو خامخا مجنون او پاگل دی. نو فرعون هم چې کوم دی موسی کلیم الله ته د مجنون نسبت کړی دی. دغه شان قوم نوح چې کوم دی نوح علیه السلام ته هم د مجنون نسبت کړی دی. کذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. قوم نوح چې کوم دی نوح علیه السلام ته دا خبره وکړه چې ته خو مجنون پاگل مونږ به تا چې کوم دی هلاک او تباه کو او دمکی ولا ورکړه. نو ګویا دا څه نوې خبره نه ده چې مشرکین مکه د الله پیغمبر ته مجنون وایي، بلکې د دې د مخکې پیغمبران څومره تېر شوي دي هغه قومونو خپل پیغمبر ته د مجنون او د پاگل نسبت کړی دی. دویم د دې دا شبهه وه چې دا پیغمبر د نبوت کومه دعوه کوي، نو په کار خدا دی چې د دې دعوې د ثبوت لپاره الله فرشتې راولېږي د سره چې هغه فرشتې دا وایي چې واقعي دا د الله پیغمبر دی. اوس چې کوم دی دا خپله خبره کوي دا دعوه د نبوت کې دا صحیح هم کیدی شي او غلط هم کیدی شي. نو چې کله فرشتې راشي او هغې دا وایي چې واقعي دی د الله پیغمبر دی، موږ به پیغمبر ومنو. نو دوی چې کوم دی وی لو ما تأتینا بالملائکة، ولې نه راځي د سره، ولې نه راوړي دی موږ لره بالملائکې ملکې موږ ته ولې نه پیش کوي. ان كنت من الصادقین که دی رښتیني نو ځان سره د فرشته راولي او موږ ته د فرشته ووایي چې دی د الله پیغمبر دی. د هغې جواب الله چې کوم دی نور آیتونو کې هم ورکړی دی چې که موږ یو فرشته هم راولېږو خپل پیغمبر د نبوت د صداقت دپاره، نو د فرشتې کلام او خبرې دوی نه اورېدی شي او نه فرشته دوی لیدلی شي. او که په فرض حال موږ دا فرشته د سړي په شکل کې راولېږو نو بیا به هم دوی وایي چې دا خو انسان دی. نو لهذا د دې دا شبهې دا بېځایه دي چې را د سره ولې فرشته نه راځي چې د نبوت صداقت د نبوت دعوه د هغې چې کوم دی موږ ته بیان وکړي. الله فرمایي موږ فرشتې رالیږو، خو فرشتې په داسې وخت کې رالیږو چې بیا خبره ختمه بیا فیصله د هغې د هلاکت او د عذاب شوي، نو بیا دوی ته مهلت نه ملاویږي تر څو چې فرشتې نه راغلي. دوی ته مهلت او ډیل دی، که توبې وویستله ایمان قبول کو خو ډېره ښه ده، ورنه بیا چې کوم کله د فرشتو نزول وخت راشي بیا به خبره ختمه. الله ما ننزل الملائکة الا بالحق، نه نازلو موږ فرشتې مگر په حق سره. حق نه مراد دا دی چې دې باره کې کومه فیصله الله د هلاکت کړې وي د عذاب، نو هغه عذاب چې کله فرشتې راوړي بیا دې دپاره وما کانوا اذا منذرین، بیا به نه وي دوی چې په دغه وخت کې دوی ته مهلت ورکړي شي، بس بیا خو به عذاب راشي او دوی به هلاک او تباه شي. نو دا فرشتې یا د مرګ په وخت کې راځي انسان ته، او دغه دی کې چې کله فرشتې د مرګ راغلي
بس بیا خو مهلت نشته، بیا خو به روح قبض کیږي او یا چې کوم دي کوم عذاب ولا الله مقرر کړی وي هغه عذاب چې کله الله نزول کوي او دا هغه عذاب ټیم راشي نو بیا دوی ته فرشتي به راځي او دا عذاب به راوړي ځان سره او دوی به هلاک کیږي. اوس چونکې دا امت باندې د الله یو فضل و کرم دی، د الله د پیغمبر هغه توفیل دی چې الله دا امت چې کوم دی په عام عذاب سره نه هلاک کوي څنګه چې نور قومونه هلاک کړي دي او نیست او نابود کړي دي. الله د خپل پیغمبر ته دا ویلي دي چې ما کان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اذا ما حبیب ترسو ته دوی کی دی بزو په عام عذاب سره هلاک نکم او نه چې کله دوی په دې کې داسې کسان وي چې هغوی استغفار ویا دی بزه هلاک کوم نه. ګویا دا امت په عام عذاب سره الله چونکه هلاکۍ نه دې پر الله دا فیصله کړی دا نو ځکه چې کوم دي فرشتي نزول ناراضي. ورپسې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله بشکا مونږه نحن مونږه نزلنا مونږه الذکر نازل کړی دی وانا له لحافظون او مونږ د دې لپاره حفاظت کوونکیو. او په دې آیت مبارک کې د قران مجید د معجزې ذکر دی چې دا قران مجید هغه عظیم شان معجزه ده چې دا به تر قیامت پورې قائم او دائم وي. د نور پیغمبرانو معجزې هغه چې کله هغه دنیا نه فنا کړې ده ختم شوی دي او د دې پیغمبر دا معجزه د قران مجید دا به تر قیامت پورې وي. ان د دې پیغمبر یو ادنا امتی د خپل پیغمبر د نبوت لپاره دا معجزات دلیل هر چاته پیش کولی شي. دا وجه څه ده الله یې مونږه د دې حفاظت کوونکي مونږ دا قرآن نازل کړی دی او مونږ به د دې حفاظت کو. چونکه د سابقه نور آسمانی کتابونو نزول بارکه الله د حفاظت ذمہواری نه دا اغستی، صرف د قرآن مجید د حفاظت ذمہواری اغستی دا چې تر قیامت پورې با په دې قرآن مجید کې څوک د ځان نه یو زبر زیر یا یو لفظ کمی زیاتی نشي کولی. اوس الله د دې لپاره ظاهري اسباب مقرر کړي دي. هغه ظاهري اسباب کې یو سبب د دې قرآن مجید لیکل دي چې دا عثمان غنی رضی الله عنه په زمانه کې چې کوم دی د قرآن مجید دا مصحف چې کوم دی دا ټول قرآن مجید دا ولیکل شو او تیار کړی شو. بیا د قرآن مجید چې کوم دی دا کتاب په شکل کې اشاعت په دومره زیات مقدار کې شوی دی چې دومره اشاعت په د بل کتاب چې کوم دی نه شوی. یو خو دا ظاهري سبب د دې هغه اشاعت په لیکلو په شکل کې الله دا محفوظ وساتو. دویم چې کوم دی د دې قرآن مجید چې کوم دی په هر دور کې با بشماره حافظان چې کوم دی تاسو ته ملاویږي د دنیا په ګوټ ګوټ کې. دا د دې قرآن مجید یو معجزه ده. نور کتابونو حافظان نشته، صرف د قرآن مجید چې کوم دی حافظان په اربونو باندې په دنیا کې چې کوم دی موجود دي. او دغه شان د دې قرآن مجید د حفاظت ذمہواری یو ظاهري ثواب چې کوم دی هغه په تراویح کې د قرآن مجید دا تلاوت اوریدل او لوستل دا یو ظاهري سبب دی. او دا د عمر فاروق عنه کارنامه ده چې هغه چې کوم دی په تراویح کې د قرآن مجید چې کوم دی د تلاوت دا د دې د اوریدو او د دې د لوستلو دا ایجاد هغه کړی دی. دا عمدغه وجه ده چې قاریان صاحبان حافظان زیاتر کوشش دا وي چې موږ قرآن مجید زده کو یاد کو او بیا په تراویح کې چې کوم دی دا ولولو او خلک ووري. دا یو درېمه چې کوم دی د دې هغه ظاهري سبب دی. کومه فرقه کې چې تراویح نشته هغه کې قرآن مجید حافظان موجود ندي. دلته امام قرطبی رحمه الله تعالی عنه یو واقعه لیکي د قرآن مجید چې کوم دی د محفوظ کېدو د حفاظت باره کې د یحیی بن اقسم نه روایت دی چې د مامون الرشید په دربار کې با علماء کرام راغونډېدل او علمی بحث مباحثه به کېده. په هغه علمی بحث مباحثه کې یو ورځ چې کوم دی یو یهودي راغی، ډېر ښکلی لباس یې مچولی و، په ډېر وضع شکل کې و، خوشبو هم لګولې وه او بیا په هغه مجلس کې چې کوم دی په ډېر
फसीह और बलीग अंदाज के अदीबाना अंदाज के बयान को नु چې کله مجلس ختم شو نو مامون الرشید دغه کس راوبلو چې آیا ته یهودي نه دوی چې او یهودي خو یم نو هغه ورته وویل چې لکه تا اسلام قبول کو مونږ به تاله چې کوم دي په دې خپله حکومت کې چې کوم دي سهودم درکو مال دولت هم څه درکو دله د انکار وکړو چې نه زه د پلار نیکه دین چې کوم دی نشم پرېښودی دا خو د ما د پلار نیکه دین دی او دغه مجلس نه لاړ اوس چې کوم دی آینده کال بیا دی چې کوم دی هغه مجلس ته راغی او بیا دغه شان علمي مباحثه وه او په دغه کال چې کوم دی بیا د اسلام په حقانیت باندې ډېر مدلل بیان وکړو او ډېر چې کوم دی هغه ټول علما حیران کړل چې کله مجلس ختم شو نو مامون رشید دی بیا راوبلو چې ته هغه کس دی چې په روس کال راغلی وي دوی چې او یوما یره تا ته خو ما د اسلام دعوت درکو تا خو اسلام قبول نه کا وخت ټیم کې اوس داتا چې کوم د اسلام حقانیت باره کې کم بیان وکړو نو آیا تا اسلام قبول کړی دی او ما اسلام قبول کړی دی نو هغه ورته ووایي چې بیا د دې وجه څه وګرځېده چې تا اسلام قبول کو نو دې ورته چې وجه دا ده چې زه یو ډېر خوشنویس او خطاط یم کل خط او بهترین انداز کې خطونه لیکم کتابونه لیکم او هغه خرڅوم دا زما چې کوم یو پیشه وه نو ما چې کوم دی چې کله ستا مجلس ته په روس کال زه لاړم نو لکه مې را چې راشه د دې درې ډولو مذاهبو د عیسایت او یهودیت او د اسلام امتحان واخله نو ما د دې امتحان دپاره دا اراده وکړه چې د دې درې ډولو مذاهبو کتابونه مې لیکل شروع کړل اول مې دا تورات چې کوم دي درې نسخې تیارې کړې په ډېر خوشخطۍ سره او په ډېر ښکلي انداز سره ښکلي جلد مې ورته واچو په ډېر ښکلي انداز سره او بیا مې او په هغې کې د خپل ځان نه ما زیاتې کمې مو کو او بیا مې راوړو د یهودیانو عبادت خانې ته هغې ته مې وړاندې کو هغې چې کله هغه وکتو ډېر خوشخط نو ما نه په ډېر ښه قیمت باندې هغه درې واړه کتابونه نسخې واخیستلې په ډېر خوشحالۍ سره بیا مې د انجیل درې نسخې تیارې کړې هغه هم دغه شان خوشخطۍ سره ما ولیکل او د عیسایانو ګرجې ته مې راوړ هغې ته مې پیش کړ هغې چې کله ولیدو چې را او په هغې کې مې د ځانه مې کمیز زیاتې وکړو هغې مې نه ډېر په رغبت سره خوشحالۍ سره په ډېر غټ قیمت باندې واخیستل بیا مې یو درې نسخې ولیکلې د قرآن مجید په ډېر خوشخطۍ سره هغه مې چې کوم دی بیا راوړې د یو اسلامي کتابخانې ته مې راوړې چې هغې ته مې کله وړاندې کړو په هغې کې مې د ځان نه ما تبدیلي وکړه د زبر او زیر او د الفاظو د حروفو او هغې مې چې کله اسلامي کتابخانې کې کسان ته پیش کړ نو هغې اول هغه کولو کړو د هغې لوستلو شروع کړل نو چې کله لوستلو شروع کړل نو هغې ته پته ولګېده چې په دې کې خو بعضې الفاظ چې کوم دي داسې دي چې هغه په کار نو بعضې کې کمې راغلو بعضې زبر او زیر کې چې کوم دي په هغې کې چې کوم دي بد تحریف راغلو نو هغې فوراً چې کوم دي ما ته هغه نسخې واپس کړې چې دا نسخې خو مونږ نه الو په دې کې خو چې کوم دي تبدیلي شوې ده او تغیر تبدل پکې شوی دی نو چې کله هغې ما ته دا نسخې واپس کړې نو ما ته پته ولګېدله چې واقعي دا مذهب اسلام دا حق دین دی ځکه د دې قرآن مجید چې کوم الله وعده کړې ده چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بشکه مونږه دا قرآن نازل کړی دی او مونږ به د دې حفاظت کو او د باقي آسماني کتابونو حفاظت الله د هغه زماني علماو یهودیانو عیسایانو ته حواله کړې وه بما استحفظوا من کتاب الله الله فرمایي چې دغه یهودیان رب احبار او رهبار هغې موږ د دې کتاب چې کوم دی محافظ ګرځولی وو نو هغه علماو د یهودیانو او د عیسایانو چې کوم دی په هغې د ځان نه تبدیلي وکړه سوای د قرآن مجید نه چې د هغې حفاظت ذمواري الله اغوستې ده او دا به تر قیامته پورې همدغه شان محفوظ وي وقالو اویل دی کافرانو یا ایها الذي آیا دا هغه کس دی نزل علیه الذکر چې په ده نازل دی دا قرآن انک لمجنون یقینا دی خو خامخا پاگل او مجنون دی لو ما تأتینا ولې نه راوړي دي مونږ ته نه راولي مونږ ته بالملائکة ملایکې ان كنت من الصادقین که دوی رښتینې وي نو دوی دې مونږ ته ملایکې راولي ځان سره ما ننزل الملائکة الله وایي مونږ نه نازلو ملایکې الا بالحق مگر په حق سره یعنی مراد نه عذاب دی چې کله عذاب ټیم راشي نو بیا مونږ دا فضا فرشتي راولیږو
وما كانوا اذا منذرين او بیا بنی وی دوی چې دې ته دغه ټیم کې مهلت ورکړي شي هغه ټیم کې بدی بیا هلاک او تباوي انا نحن نزلنا الذکر بشک مونږه نازل کړی دی الذکر دا قرآن وانا له لحافظون او بشک مونږه هم د دې قرآن حفاظت کوونکیو وقالوا اول دي كافران يا ايها الذي اي داغ قصد نزل عليه الذكر چې نازل په د باندې قرآن انك لمجنون بشک دی خامخا یقینا مجنون او پاگل دی لو ما تأتينا بالملائکه ولن روړي دي مونږ پیش کوي مونږ ملائکه ان كنت من الصادقين کدي رښتینی وي په پکا دي ملائکه دي ځان سره راولي ما ننزل الملائکه الله مونږ نه نازلو ملائکه الا بالحق مگر په حق سره وما كانوا اذا منذرين او بیانو دوی ته چې په دغه ټیم کې مهلت ورکړي شي انا نحن نزلنا الذکر یقینا مونږه نازل کړی دا قرآن وانا له لحافظون او یقینا مونږ به هم د دې حفاظت کوونکي یو